اوس لږ خفه دی را پخلا به شي خو وخت به لګي. مننه. اوس لږ خفه دی را پخلا به شي خو وخت به لګي. تاسو لږ صبر شئ زما به شي خو وخت به لګي. د مسافر لالي له مرګه یې خبره نه کړئ مور ته یې ووایئ چې را به شي خو وخت به لګي. مننه قربان وشم. ژوند ته بل رنګ ورکوم څنګه به وي. ژوند ته بل رنګ ورکوم څنګه به وي. د زلفو شرنګ ورکوم څنګه به وي. مړه دا کار کوم جانان که راغی ورته لږ بنګ ورکوم څنګه به وي. قربان وشم. مړه دا کار کوم جانان که راغی ورته لږ بنګ ورکوم څنګه به وي. څوک مې راغوښتی دی دریاب له یوړې کتاب د جنګ ورکوم څنګه به وي. څوک مې راغوښتی دی دریاب له یوړې کتاب د جنګ ورکوم څنګه به وي. کښېنه زنګېږه مه خمار به دې کړم رباب ته ترنګ ورکوم څنګه به وي. یو غزل به ووایم د نور ملګرو وخت ضایع نه شي. ما ته د درد او د تاوان خبرې سله کوې. ما ته د درد او د تاوان خبرې سله کوې. نظرانه کړی مې د ځان خبرې سله کوې. زه رسېدلی بادشاهۍ ته یم د مرګ له کندې هسې د دار او د زندان خبرې سله کوې. مننه. زه رسېدلی بادشاهۍ ته یم د مرګ له کندې هسې د دار او د زندان خبرې سله کوې. زه به دې وزغمم زما په اړه هر څه وایه خو د نازک افغانستان خبرې سله کوې. مننه قربان. زه به دې وزغمم زما په اړه هر څه وایه خو د نازک افغانستان خبرې سله کوې. قربان. د سترګو جنګ کې مختل دی نه څه خبر دی. د سترګو جنګ کې مختل دی نه څه خبر دی. دوی ته د جنګ او د میدان خبرې سله کوې. او درته به وژاړم په چیغو چیغو مه غږېږه. درته به وژاړم په چیغو چیغو مه غږېږه. اخ د زخمي وزیرستان خبرې سله کوې. قربان. درته به وژاړم په چیغو چیغو قربان. درته به وژاړم په چیغو چیغو مه غږېږه. اخ د زخمي وزیرستان خبرې سله کوې. زه یې په پلونو پښې ږدم زم د عمر په لاره ماته د نورو د کاروان خبرې سله کوې. لا مې جذبه د جهاد شته زړه کې منصور ملنګه. لا مې جذبه د جهاد قربان نیازیوال صاحب مننه نیازیوال صاحب. لا مې جذبه د جهاد شته زړه کې منصور ملنګه. د تور اوربل او د جانان خبرې سله کوې. ما ته د درد او د تاوان خبرې سله کوې. نظرانه کړی مې د ځان خبرې سله کوې. قربان. د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي. د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ. 0 شپږ څلوېښت 48 101. پته: احمدشاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک 2 کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی.